السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. یو خو د ګروپ ملګرو نه لګه بخنه غواړم، زه لږ مریض یم، مننم ډاکټر ته تللی وم، ډاکټر راته ویلي خبرې به ډېرې نه کوي، حالان کې زه سهار نه مدرسه کې یم تر 5 بجو پورې. نو مطلب دا دی چې درسونه مو هم دي، پیریډ هم را سره ډېرې دي، یعنی سبقونه هم را سره ډېر دي. بیا هم دلته دا سوالونو جوابونه هم یوه پوره اوږده مسله وي. موږ کوشش دا کوو چې حوالې هم پکې را نقل کړو، نو دا بیا ځان ته لږه مسله وي. خو زه بهرحال نو دعاګانې هم لږې راته کوئ او خیر دی کله را سره لږه ګزاره هم کوئ، یعنی که سوال جواب وروسته کېده نو بیا خیر دی لږه ګزاره کوئ. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره د سحر د صبح صادق نه وروسته د مانځه نه مخکې یا تر لمر راختو پورې بیا نفل شته او که نه؟ جناب محترمه، د صبح صادق د راختلو نه وروسته تر لمر خاته پورې سوا د 2 رکعاتو سنتو نه نور نفل نشته. 2 رکعاته خو هم فرض دي، خو هغه مونځ چې فرض نه وي نو هغه مونځ فقط صرف 2 رکعاته دی چې هغه سحر سنت دی. فتاوا شامی کې په دې ډېر اوږد بحث کړی، بیا دا لیکلي دي وایي که یو سړي چېرته د تهجد په نیت باندې 2 رکعاته وکړل او چا خبر چې هلکه اذان شوی دی نو بس هغه 2 رکعاته هم تهجد نه دي حساب، هغه هم د سحر په نفلو کې حسابېږي. دا وګوره. او نور د سحر د مانځه نه وروسته یعنی د صبح صادق تر راختلو نه وروسته سوا د 2 رکعاتو نه نور ټول مونږ دا مکروه تحریمي دی او بند دی، د رسول الله د حدیث د وجې نه بند دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما حدیث دی، په بخاری شریف کې هم دی او دا ترمذی را نقل کړی. زه درته د ترمذی حواله درکوم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي سمعت غیر واحد من اصحاب النبي، د ډېرو صحابو نه مې دا خبر اورېدلې چې هغوی د رسول الله نه نقل کوي. بیا دی وایي یو په هغو کې عمر ابن الخطاب دی، وکان احبهم الی، او زما په دې صحابو کې بیا دی ډېر خوښ و. دی وایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. او د خدای بلا روایتونه بخاری کې هم دي، ترمذی کې هم دي. لنډه اوږده دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صراحتا منع د دې نه فرمایلې ده چې د صبح صادق نه وروسته تر لمر راختو پورې د سړی سوا د دې 2 رکعاته سنتو نه نور نفل وکړي، دا مکروه تحریمي دي. فتاوا هندیه چې فتاوا علمگیری هم ورته وایي، فتاوا علمگیری باقاعده طور سره غلي کلی 9 اوقات یکره فی النوافل مکروه تحریمي دي پکې. اخو ډېر اوږد بحث دی، نن زمونږ د مریم خانه د ټوخېږم هم که نه. نو دی وایي چې فیجوز فيها قضاء الفائده وصلاه الجنازه وسجود التلاوه قضاء فيها منها بعض د اغه نه اغه زیان نه زیان چې هغه مکروه تحریمي دي نفل بعد طلوع الفجر قبل صلاه الفجر. دا وګوره د صبح صادق د راختلو نه وروسته او د سحر د مانځه نه مخکې دا مکروه تحریمي دي د ټیم کې چې سړی سنت وکړي. دا وګوره. دا قرنګي فتاوا شامی کتاب الصلات کې باب ما يفسد الصلاه وما يكره فيها، دی ويكره بعد طلوع الفجر سوا سنته. نو د دې وجه نه دا شی مکروه تحریمي دی چې د طلوع فجر یعنی صبح صادق نه راختلو نه وروسته ما سوا د 2 رکعاتو سنتو نه نور هر قسم نفل بندي. دا مسله فتاوا عالمگیری حواله خو مې درکړه، دا فتاوا حقانی لیکلې، دا احسن الفتاوا هم لیکلي او مختلف نورو فتاوا هم لیکلي. دا موږ سره چې څومره معاصرې فتاوی دي ان شاء الله اکثر وب کې لیکلي، خدا مې درته دي مضبوط او بل دا چې دي کې د رسول الله صریح احادیث دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صریح اقوال پکې موجود دي. نو د دې وجه نه دا مکروه تحریمي دي. پاتې شو د مولا صاحب، بس الله تبارک وتعالى دې رحم او کرم وکړي. څه پکې کله سړی ویلی نشي، مولایان باید خود کفیله شي، چې که مولایان خود کفیله نشي بس بیا به دین ته ډېر مشکلات مخې ته راځي. الله دې موږ او تاسو ټول وساتي. الله تبارک وتعالى دې د کرم او د احسان معامله وکړي. بعضې خبره داسې په هغې باندې الله ډېر خفه کېږي، یو په هغې کې دا چې سړی حق چا دپاره نه بیانوي. حق بیانول دا په هر چا باندې ضروري دي او یقیني ضروري دي.